دوی هڅه کړه زه په مرانو لړمو خوړلم ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي در کوم په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه پر دې چوکۍ ګیر چاپیر توره زولنې پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیستی نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شټونه ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي دوی هڅه کړه زه په مرانو لړمو خوړلم ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي در کوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادره مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله زما و مخکې ډېر د کم عمر ځوانانو وژل په یو ساعت کې 4-5 کسان وژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې جوور کان ته کوز کړم دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان ته کوز کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړو ځینې وې لاسو کې ګمټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شا به صحیح ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لانډه ده چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني دغه ځوان په هوش حواس زمونږ کیسه نه مني بس یو څو ساعته شوم بې هوشه زما حال بدل شو زما پر ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلي دي زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلي دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا پر ما تیر په فوجي قید کې د محشر بیان و خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړه کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی پښتانه راویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیله منه که زندان د یو کدار دی له توجه مې ونه